د ټولو نه غټ ګناهونه درته وښیم چې هغه په غټو ګناهونو کې غټ درته وښیمه. صحابه ورته وی او وی الاشراک بالله، وی د الله سره شریک جوړول. یو دا نبی علیہ السلام 3 ځله دا خبر وکړه، الا انبئکم باکبر الکبائر، د ټولو نه غټ ګناهونه درته ونه ښیمه. 3 ځله وی بیا وی اول الاشراک بالله، د مور د الاشراک بالله د الله سره شریک جوړول، د دې نه بل غټ ګناه نشته دی شرک. په دې د تمام امت مسلمه اتفاق دی چې د مشرک بخل نشته چې یو سړی د الله سره شریک جوړ. دا د تمام امت مسلمه اتفاق دی په دې چې د بخانه نشته. الاشراک بالله، یو د الله سره شریک جوړول، دا غټ ګناه دی، د غټو نه غټ ګناه. او دویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم، دویم نبی علیہ السلام پس ذکر کو وی وعقوق الوالدین، د مور او پلار نافرمانی. شرک پسې بیا غټ ګناهونه شمارل. وی وعقوق الوالدین، دویم غټ ګناه چې دی هغه د مور او پلار نافرمانی کول دی، مور او پلار خفه کول دی او هغې ته سپک کتل. شرک پسې بیا دا ګناه ذکر، وعقوق الوالدین، د مور او پلار نافرمانی کول. او دریم نبی علیہ السلام ورته فرمایل الا وقول الزور وشهادة الزور، خبردار هغه دروغ دی او هغه د دروغ گواهی کول، دا غټ ګناه. اول شرک، دویم د مور او پلار نافرمانی، او دریم د دروغ گواهی کول. وشهادة الزور، د دروغ گواهی کول دا اکبر الکبائر دی، دا د غټو نه غټ ګناه دی.